بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټولو کتونکو ته یو ځل بیا هرکلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. نننۍ ویډیو کې درسره د ډیسکټاپ یو بل سیټینګ شیر کوم چې دا مسله اکثر موږ ته راځي او تاسو زما د ډیسکټاپ کتی شئ په دې کې هغه مسله ورسره موجوده ده. زه یې درته وښیم. هغه مسله دا ده چې په بیک ګراوند باندې دا پکچر ما لګولی نو دا دې ټول ډیسکټاپ ته نه دی رسېدلی. تاسو که وګورئ د ښي سایډ ته نو دلته هم دا تور ځایونه پکې پاتې شوي دي، ډارک سایډز، او داسې د ګس طرف ته هم دا تور ځایونه څه دي پاتې شوي دي. دا پکچر ټول حد ته د ډیسکټاپ نه دی رسېدلی. اکثر پکچر موږ ولګوو مطلب نیمي دواړه سایډونو ته څه نیم شوی. نو دا به پوره ډیسکټاپ ته موږ څنګه رسوو؟ ډېر اسان سیټینګ دی. ټولو نه اول څه وکئ، په ډیسکټاپ رایټ کلیک کئ، پرسنلایز اپشن ته راشئ او دا سمپلی د بیک ګراوند سیټینګ نه کیږي. دا بیک ګراوند سیټینګ موږ سره څه شو کولاو شو. ښه، اوس دلته تاسو څه کولی شئ؟ ډیسکټاپ باندې کوم دغه د آیکنز دا سوري موږ سره دا پکچر دي نو دې ځای نه تاسو چینج کولی شئ، سالډ کلر ته یې ماړولی شئ. لکه زه تاسو ته داسې ښیم چې کوئ سالډ کلر ته دا څه شو بیک ګراوند زموږ تور کلر ته لاړو. دا وګورئ اوس یې ټول تور شو. ټیک ده. اوس که زه تاته ووایم چې داسې کلر دې شي، دا وګورئ سالډ کلرز ټول به یو کلر وي. نو دا د دې ځای نه تاسو مختلف کلر یې څه کولی شئ لګولی شئ. والټ رډ ته لیټ سپوز ما څه کړو چینج کړو. نو دا هم یو اسان سیټینګ دی. ټیک ده، تاسو یې دې ځای نه کولی. ښه، یو خو دا مسله شوه. واپس به دا زه څه پکچر ته راولم. لیټ سپوز دا پکچر موږ سره راغی. ټیک ده، دا کلر سمپل بلیک کئ. ښه، اوس زموږ چې کومه مین مسله ده هغه د ډارک سایډز ده. ټیک ده. ښه، بله خبره دا ده چې ډیسکټاپ باندې تاسو دا مختلف قسمه دې ځای نه چینج کولی شئ. لیټ سپوز زه پرې دا یو ډیسکټاپ باندې دا لګوم نو دې ځای نه دا څه شوی دا پرې ولګېده. سیملرلي که دا پرې ولګوم وګورئ ښکاره دی. سیملرلي که دا ولګوم نو تاسو که خیال وکړئ دا پکچر چې ما ولګول دې کې هم دا ډارک سایډز راغلل، په دې بل کې هم راځي، په بعضې کې پکې نه وي. اوس دا زه لګوم ګورو چې څه کېږي. اوس په دې کې هم دا څه دي ډارک سایډز موږ سره راځي. نو اوس به موږ څه چل وکړو، سمپلی دې ځای نه به دا اپشن کلیک کړئ، دلته یې دا چوز ا فټ، دلته دا فټ اپشن دی، دا سمپل فل ووهئ. فل څه ته وایي؟ ټول سکرین به ستاسو فل کړي. ټیک ده. اوس راشئ وګورئ ټول ډیسکټاپ څه شو فیل شو. نو دا اسان سیټینګ و، تاسو په یو منټ کې دننه کولی شئ. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي.